السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. دوستانو په سوشل میډیا باندې یو ویډیو کلیپ ډیر په تیزی سره خوريږي او په هغې کې یو شیعه ښځه په خپلو عالمانو باندې دا الزام لګوي چې شیعه عالمان د متعه په نوم باندې جینکئ جسم خرڅونې ته مجبوروي. دغه ښځې په خپله دغه ویډیو کې نور څه ویلي دي. که غواړئ چې پوه شئ دا ویډیو تر اخره وګورئ. ټول معلومات او د دغه ښځې ویډیو او خبرې در سره هم دلته شریکوم، خو زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې مو له هر قسم معلوماتو خبر وساتو. قدرمنو دوستانو، په دغه ویډیو کلیپ کې د دغه ښځې خبرې داسې دي چې وایي چې په کراچۍ کې کوم ځایونو کې مسجدونه دي او یا امام بارګاه دي، په هغه ځایونو کې علما او منتظمین هم موجود وي او دغه علما او منتظمین معصومې جینکۍ د متعه په نوم باندې دوکه کوي او هغوی جسم فروشۍ او د بدکارۍ غوندې ناجایزو کارونو لپاره مجبوروي. دغه ښځې په خپله ویډیو کې ویلي دي چې د دغه علماو او منتظمینو له اړخ نه دغه معصومې جینکۍ د متعه په نوم باندې د کراچۍ په عباس ټاون کې مالدار خلکو ته پیش کول کیږي او هلته هغوی سره جسم فروشي او یا بدکاري کیږي. دغه ښځه وایي چې د دې زیاتي ښکار اکثره هغه جینکۍ دي د چا چې عمرونه کم وي او تازه پیغلې شوي وي او هغوی په ناپوهۍ کې په دې ناجایزه دنده کې او جسم فروشۍ کې غورځېږي چې د هغوی وروسته ژوند ټول تباه شي. ښځې په خپله دغه ویډیو کې ویلي دي چې په کراچۍ کې د شیعهګانو نورې هم داسې مدرسې شته دي چېرته چې تعلیم ورکول والا یعنې ښځې استادانې هم په دې ناجایزه کار کې مبتلا دي او هغوی هم په همدې کوشش کې دي چې څنګه معصومې جینکۍ د متعه په نوم باندې جسم خرڅونې او یا بدکارۍ ته مجبوره کړي. دغه ښځې د خپل شیعه کمیونټي د اعلی قیادت په خاصه توګه باندې په پاکستان کې د علامه ساجد نقوي نه غوښتنه کړې ده چې هغه د دې ټولې معاملې نوټس واخلي او په دې کې شریکو کسانو ته د سخته له سخته سزا ورکړل شي، ځکه چې په دې سره به د ډیرو معصومو او تازه پیغلو شوو جینکو زندگی بچ شي او د هغوی زندگی به په آینده کې نه بربادیږي. په سوشل میډیا باندې شیر شوي دغه ویډیو کلیپ کې اوریدل کیږي چې یو نامعلومه سړی د دغه ښځې نه سوالونه کوي او دغه ښځه ورته جواب ورکوي او دغه ښځه دا هم وایي چې دوی څو ځله کوشش کړی دی او زه هم د جسم خرڅونې لپاره څو ځله سړو ته پیش کړی یم. قدرمنو دوستانو، متعه د شیعهګانو هغه نکاح ده چې د څو ورځو یا څو میاشتو لپاره کیږي او په متعه نکاح کې دوی د مخکې نه وخت ټاکي چې د دومره وخت لپاره به دغه ښځه او سړی یو ځای وي. واقعا چې ډیره دردونکې خبره ده چې پیغلې شوي جینکۍ په یو غلطه طریقه باندې د جسم خرڅونې لپاره مجبوریږي. تاسو داسې خلکو ته څه پیغام لرئ او د دې متعه نکاح په اړه باندې تاسو څه فکر لرئ؟ کمنټ کې را سره خپل نظر خامخا شریک کړئ. له نورو تازه خبرونو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو راته اجازه راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.